السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. رحمان الله ګربز وایي تېره شپه مې د بابر اعظم سره تر لوبې مخکې مشورې وکړې چې ډېرې ګټورې راته تمامې سوې. همدغسې د خبریالانو پوښتنو ته په زړه پورې جوابونه او د ده سټرایک ریټ ته مو لنډه کتنه کړې ده. په دې هیله چې ویډیو تر اخره له سره وګورئ. په شلوريزه لیګونو کې رحمان الله ګربز ډېر حیرانونکی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی رحمان الله ګربز چې دا مهال د پاکستان سوپر لیګ کې د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره لوبیږي، تېره شپه زبردسته لوبه وکړه. نوموړي تېره شپه د پېښور زلمي لوبډلې پر وړاندې په 32 بالونو باندې 2 منډې جوړې کړې چې 4 څلوریزې 4 شپږیزې په بیټینګ کې شاملې وې او سټرایک ریټ یې له 200 څخه پورته و. که چیرې په شلوریزو لیګونو کې د رحمان الله ګربز سټرایک ریټ ته وکتل سي نو ډېر حیرانونکی دی. هغه تر اوسه په 4 شلوریزو لیګونو کې لوبېدلی دی، په 4 واړو کې غوره سټرایک ریټ لري. نوموړي د بنګلادیش پریمیر لیګ په 103 سټرایک ریټ سره، د لنکا لیګ په 153.3 سټرایک ریټ سره، د متحده عربي امارات په نړیوال لیګ کې په 115.8 سټرایک ریټ سره او د پاکستان سوپر لیګ په 102.14 سټرایک ریټ سره لوبېدلی دی. که چیرې د رحمان الله ګربز نړیوال شلوریزه کرېټ ته وکتل سي نو هغه تر دې دمه په 18 شلوریزه نړیوالو لوبو کې 941 منډې جوړې کړې دي چې سټرایک ریټ یې 138 دی. رحمان الله ګربز وایي د بابر اعظم سره مې تر لوبې مخکې مشورې وکړې، هڅه مې وکړه چې په لوبه کې عملي کړم. رحمان الله ګربز تېره شپه له لوبې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې زموږ د توپ اچونې پیل ښه نه و، خو بیا توپوهونکو زبردسته توپخونه وکړه او لوبه یې راتاو کړه. هغه وایي له پاکستان سره تر لوبلړۍ وړاندې د افغان لوبغاړو لپاره PSL یوه غوره موقع ده تر څو مخالف لوري او د هغوی کمزورۍ په نښه کړي او په راتلونکي لوبلړۍ کې ترې ګټه پورته کړي. ګربز وایي ما له بابر اعظم څخه وپوښتل چې توپ څنګه د وړتیا له مخې وګورم. ما غوښتل چې هر توپ غټ شاټ ته ولوبم، خو بابر اعظم راته وویل چې ذهن باید څنګه جوړ کړم او سټرایک څه ډول بدل کړم. د هغه مشورې ډېرې ګټورې وې. رحمان الله ګربز وویل زه د راشد خان په توپ اچونې ښه پوهېږم، خو باید په پوره احتیاط سره ولوبول سي. هغه دا هم وویله چې دلته پښتانه دي، پښتانه په هر ځای کې یو ډول دي. که تاسو زما څخه کومه تمه لرئ دا باید د هر پښتون څخه ولرئ. بیا یو خبریال پوښتنه ځینې وکړه چې دومره طاقت یې په څه کې دی چې دومره غټې شپږیزې دې ووهلې. ده په خندا ورته وویله چې پټان یم یا پښتون یم. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.